یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احب الى الله تعالی الله ته د ټولو نه خوښ دوه څیزونه قطرتین و اثرین دوه څاڅکي الله ته ډېر خوښ دي او دوه نشانونه الله ته ډېر خوښ دي دوه څاڅکي ګوره قطره یو قطره یو څاڅکی خدا الله ته د هر څه نه خوښ ده اولنۍ کومه څاڅکی الله ته خدا قطره دموع من خشیت الله د الله د یاره د وجنا یو څاڅکی د سترګو نه راوته دا قطره الله ته د هر څه نه خوښ ده رب العالمین په دې باندې ډېر خوشاله دا قطره الله ته ډېر دویمه قطره قطره دم فی سبیل الله تهراک فی سبیل الله دویم څاڅکی هغه د شهید دی وینې څاڅکی ده چې د الله په لار کې د تل شي رب العالمین ته دا څاڅکی نه خوښ څاڅکی ولنشي او نبی فرمایي و اثرین دوا نخې دوا نشانات دا الله ته په ټولو نشانات ویل یو اثر فی سبیل الله د الله په لار کې الله یو بنده ده هغه زخمی شول زخم جوړ شول هغه را ډک شول خو څه نښه په باندې پاتې شوه ځکه دا زخم چې جوړ شي بیا هم یوه نښه یو نشان پرې دی دا نشان الله ته په ټولو نشانانو دی غوره او بل و اثر فی فریضة من فرائض الله دی الله فرض یو فرض الله دی الله سړی ادا کوي او د هغې د وجه نه یو نشان راغله دغه نشان الله ته دی ټولو نشاناتو نه